پر الله جل جلاله تل باور لره، ځکه چې الله جل جلاله هڅه نه درکوي چې ستا خوښ وي، بلکې هڅه درکوي چې ستا لپاره ښه وي. مشکل کې الله جل جلاله یادول مشکل نه دی، بلکې اصلي مشکل یې په اسانه کې یادول دی. څه چې ستا په نصیب کې وي هغه به ضرور در رسیږي، که څه هم د دوو غرونو په منځ کې وي. او څه چې دې په نصیب کې نه وي هغه نه در رسیږي، اگر که د دوو شونډو په منځ کې دې هم وي. موږ د خپلو تېروتنو غوره مدافع وکیلان او د نورو د تېروتنو قاضیان یو. شک یوه داسې ناروغي ده چې د انسان سکون له منځه وړي. د ژبې سختي د الله جل جلاله نه خوښېږي، ځکه خو په ژبه کې هډوکی نشته. هغه یوه ګوته چې په سخته کې ستا اوښکې پاکوي، له هغو لسو ګوتو نه غوره ده چې ستا په خوشحالۍ کې چکچکې وهي.